الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جمعې په ورځ باندې چې 2 رکعاته په امام پسې کېږي هغه واجب دي که فرض، او د دغه لمانځه مخکې چې کم سنت کېږي د هغې نیت به څنګه کوو، او وروستی کې چې 2 رکعاته سنت دي او څنګه یې نیت دی. محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې د جمعې د لمانځه د رکعتونو تفصیل داسې دی چې اول 4 رکعاته سنت کېږي. دغه 4 رکعاته سنت که چیرته په نیت باندې د جمعې وسي هم صحیح ده، او که په مطلق نیت وسي لکه کم چې په عامو ماپښینونو کې موږ د 4 رکعاتو سنت کوو هم صحیح ده، کومه پروا په دې کې نشته. او کم 2 رکعاته بیا د دې وروسته کېږي په امام پسې هغه بالاتفاق فرض دي، منکر کافر کېږي. او د هغه وروستی کې بیا دغه فرض چې کېږي په امام پسې نیت به د جمعې د فرضو کوي. او د دغه وروسته چې بیا کم 4 رکعاته نور سنت دي هغه کې څه اختلاف شته. بعضې کتابونه لیکي چې په هغه ملک کې چې اسلامي قانون نوي حدود نه جاري کېږي نو دغه د فرضو په نیت باندې وکړي خو رکعتونه دی ډک کوي. او بیا علامه تقی عثماني صاحب هغه بیرته دا خبره لیکلې ده چې د سنتو په نیت دې وکړي هم صحیح ده، خو لیکن دلته د انسان و خپل ځان ته اعتبار دی چې که د فرضو په نیت باندې وکړي هم صحیح ده خو رکعتونه بیا ډک کوي، او که د سنتو په نیت باندې وکړي هم صحیح ده. په دغه سنتو کې هم که د جمعې په نیت باندې وکړي که په مطلق نیت وکړي صحیح ده، پروا نه لري. دا سنت مؤکد دي، کم چې مخکینی 4 رکعات سنت دي او کوم چې بیا وروستنی 4 رکعات سنت دي. او بیا د دغه 4 رکعاتو سنتو چې په یوه سلام باندې کېږي د هغې وروستی کې بیا 2 رکعاته سنت دي. هغه 2 رکعاته سنت هغه غیر مؤکده دي. هغه هم که د جمعې د ماپښین په نیت باندې وکړي صحیح دي، او که په مطلق نیت وکړي هم صحیح دي، کوم خبره په دې کې نشته، کم مشکل نشته. بدایع الصنایع جلد اول صفحه 638 او الفقه الاسلامی جلد دویم صفحه 1291 او فتاوی دارالعلوم جلد 5 صفحه 114، فتاوی رحیمیه جلد 8 صفحه 128. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 و 88 434. والسلام.